ملګرو سلامونه نه کېږي دا پېښور های کورټ کې د جیل نه چې څنګه راغلو دلته راورسېدلو په دې کې د فضل الهي اډوکیټ صاحب د شاه محمد اډوکیټ صاحب شکریا خو وړوکې خبره ده موږ ډاکټر ګلعالم صاحب چې راغلو دلته شکریا خو په الفاظو کې د دوی ادا کول ممکن هم نه ده د دوی نه موږ ځان پوهولو د نورو مقدمو چې کم اف آی آرونه راباندې دي بیا د ټولو اف آی آرونو د سکواش کولو په حواله سره بیا خصوصا په مردان جیل کې چې زما سره شوي وو نو د هغې په حواله سره قانوني رای او مشوره نو هغه کې ملګرو خبره دا ده چې مردان جیل کې زما د جیل د سپرنټنډنټ یا د سعود پولیس والا یا وکاس پولیس والا سره هیڅ ګیله نشته ذاتی طور میں هیڅ ګیله نشته کیسه داسې وایه چې کله جیل ته واچولو نو کم بارک کو 5/3 نو په هغه کې اول خو سلوک د دې ډېر ښه و چې کله ور واچولم نو دا بارک واحد هغه و چې په هغه کې 14 کولاو دروازې وې چې پکې سلاخونه او 14 یو طرف ته 14 بل طرف ته او دته پلاستیک نو د یخ هواګانې به بیا په دې کې د دیب نه بهر وتلو اجازه نه و که بهر وتم نو هغه یو دوه غنټې به چې ووتلو نو پاکې به ټول نور قیدیان دننه کړو نو یو مجرم چې کوم نو هغه به بهر و خو هغه به هم چمن ته نه تلو نو ما ورته یار ما جرم څه کړی دی په کومه دفعو باندې تاسو دا سلوک سره کوي نو په دویمه ورځ زه موقع راته میلاو شوم ما ورته یار کومې دفعې دي نو هغوی چې وویله نو هغه وی 120 بي 120 124 نو دغه د وکیلانو محترم وکیلانو سره موږ بحث کړل په دې کې داسې هیڅ سلوک نه و پکار ما ته د ټلیفون اجازت نه و قاتل ته چرسي ته هیروین سپګلر ته د آیس سپګلر ته د اجازت و اب ګرځېدې شو زه به نشم ګرځېدلی هغه به ټلیفون کال کولی شو ما به نشو کولی یو کال داسې و چې د قیدي په ذریعه مې خپل بچي ته کړی و چې تاسو لږ تپوس وکړئ چې د کراچۍ د کیس څه چلو شو هغه د وجې نه په ټولو قیدیانو باندې ټلیفونونه بند کړل او په ما خو بند وو ما ته به قیدیان ملاقات نه شول راتلل یعنې دومره پابندي چې قیدیان ملاقات نه راځي په دې کې چې کم قیدیان راتلل نو به زورور نو دا سلوک چې کوم را سره شوی دی چې په دې یخنۍ کې نه ټلیفون ملاقات خو پرېږده د قیدي ملاقات هم نه د حوالتي ملاقات هم نه دا سلوک د قاتلانو سره نه دی شوی دا د پوډر او د آیس او د چرس پګلرانو سره نه شوی دا زما سره شوی دی په دې باندې به ضرور زه خلک هم خبروم عدالت ته به هم ځم د دې دپاره چې په ټول مردان کې یو سیاسي قیدي وم د یوه سیاسي قیدي سره چې کوم سلوک وشو دا هلته د ټولو مجرمانو سره نه دی شوی په شریک هم نو دا څومره غټ جرم دی سیاست دا دومره غټ جرم دی چې دا څنګه دوی سره وکړل او دا ذکر اوچتوم چې دا د بل چا سره ونشي هلته علي وزیر دوی بوزي دا فیصله ده دا چې کوم چکر یې مال راکړو دا علي وزیر له هم ورکوي نو چې دا ورکوي نو د علي وزیر دپاره سهولت جوړ کړو دې ته به بیا ورځو د اف آی آرونه خو به بیا هم راباندې کېږي موږ خو د خپله لار نه ځکه نه اوړو چې زموږ لاره غلطه نه ده نو موږ به ولې د جیل او د اف آی آر نه یېرېږو نو بیا به ورځو نو بیا به دا سلوک سره کوي دا سلوک ورسره نه منو دا که عدالت ته تللي وي چې څنګه وکیلانو صاحبانو راته حکم وکړو دا چې څنګه د ملګري ووایي خو دا د برداشت خبره نه ده دا نشو برداشت کولی البته د مردان د پی ټي ایم او د وکلا د پېښور د پی ټي ایم او د وکلا د ډي خان د پی ټي ایم او د وکلا د ټانک د پی ټي ایم او وکلا شکریا په الفاظو نشم پوره کولی دوی ته به ورځم انشاءالله د یو شکریا به ادا کوم او بیا اخر کې صرف دا ویل غواړم چې د علي وزیر په حواله سره د ډي خان او د مردان او د ټانک د ټول پولیس تیار دوی به راولي هلته چې کوم دړکې ورکړل شوی وي هغه دړکې نن هم موجودې دي دلته نن هم خطرې دي چې په کم حال کې زه د ټانک نه مردان جیل ته رابدل کړی یم که دا علي وزیر د کراچۍ نه مردان ته بیا د مردان نه ډي خان ته بیا د ډي خان نه واپس مردان ته بیا د مردان نه واپس بیا ټانک ته په دا نمونه ټارچر کول شروع شول نو دغه به دا علي وزیر به رانه خراب کړي د چې کومې خبرې کړې وې د دړکې په حواله سره هغه دلته شوې وې هغه خلکو کړې وې ټلیفون نه و ما ته په ټلیفون شوې وې د جیل نه مخکې د تلو نه مخکې ګرفتارۍ نه مخکې نو هغه په کار دی چې زموږ په ذهن کې وي په کار دی چې موږ دا مطالبه وکړو
چې ملزم تاڼه عدالت او جیل د دې په منځ کې د فوج او د خفیه ادارو هیڅ کار نشته. دا د پولیس کار دی، هلته د جج کار دی او هلته د جیل والو کار دی. په دې کې د دوی په حواله سره چې څومره موږ اواز اوچت کړو دومره به ښه او علي وزیر زه اوس هم محفوظ نه ګڼم او باید چې د علي وزیر دپاره ډېر ډېر اوازونه اوچت کړو. مننه، خوشحاله اوسئ.